چې فدیه د هغه چا په حق کې ده چې هغه په داسې یو مرض کې مبتلا وي چې د هغې نه د هغه دپاره شفا ممکنه نه وي، امید د شفا نه وي، د ګردو سخت بیمار دی او ګردې فیل دی په ډایلیسس باندې دی، یا د شکر دومره سخت بیمار دی چې هغه ته انسولین لګي او هغه کې طاقت نه وي چې هغه 2 غنټې 3 غنټې په نهاره باندې تیر کړی شي، او هغه داسې عمري بیمار دی چې د هغه په آینده زندګۍ کې او مستقبل کې د صحت امید نشته، یا انسان داسې بوډا دی چې هغې ته فقها شیخ فانی وایي، هغه د 80 کالو دی د 90 کالو دی او د هغه نه دوباره د صحت تمه بیا منقطع ده. نو دغه صورتونو کې که یو سړی سخت بیمار دی او دا بیماری د ابدي او همیشه ده او امید د شفا نشته، یا شیخ فانی دی سخت بوډا دی او ډېر کمزوری دی او د رجوع طاقت یې نشته، نو دنه به فدیه ورکول جایز دي او د یو روجي فدیه